السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک لپاره یو څو داسې ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم چې باید دغه سیټینګونه ټول په خپل فیسبوک اکاونټ کې خامخا وکړي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ د هغه کې وګورئ دوستانو تاسو په پروفایل بټن باندې کلیک وکړئ او دوستانو دلته تاسو لاندې راسئ. دلته وګورئ دوستانو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسی بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسی بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې په خپل فیسبوک اکاونټ کې یو تصویر اپلوډ کړئ یا د هغه رقم یو ویډیو اپلوډ کړئ نو دوستانو که چیرې هغه تصویر ایچ ډي تصویر وي یا د هغه رقم هغه ویډیو ایچ ډي وي نو هغه بیا ستاسو په فیسبوک اکاونټ باندې نه اپلوډیږي. یعنې زیاتره ملګري دغسې دي هغه یو تصویر جوړ کړي هغه بیا ایډیټه کړي نو هغه ایچ ډي تصویر وي هغه د ډي اس ال آر تصویر وي یا د کیمرې تصویر وي نو بیا هغه په فیسبوک باندې نه اپلوډیږي. نو دوستانو دې لپاره به تاسو راسئ په خپل فیسبوک اکاونټ کې به دوستانو تاسو سیټینګ ته راسئ بیا به سیټینګ اینډ پریویسي ته راسئ. دوستانو بیا به دلته تاسو میډیا ته راسئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو میډیا ته راسئ دلته به دوستانو تاسو لاندې راسئ ګورئ دوستانو ویډیو اینډ فوټو سیټینګ دلته ګورئ دوستانو ویډیو اپلوډ ایچ ډي دغه اپشن دلته بند ده دغه تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. د هغه رقم دوستانو فوټو اپلوډ ایچ ډي دلته ګورئ دوستانو دغه هم دلته بند ده دغه به تاسو اون کړئ. بیا که چیرې دوستانو تاسو په فیسبوک باندې ایچ ډي ویډیو اپلوډوئ یا دغه رقم ایچ ډي تصویر ورکوئ هغه به دواړه اپلوډیږي او دغه رقم ګورئ دوستانو زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې کله چې موږ فیسبوک اکاونټ خلاص کړو زموږ په موبایل کې ویډیوګانې اتوماتیک پلی کېږي. د هغه رقم وګورئ دوستانو دلته تاسو اټو پلی ته راسئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو اټو پلی ته راسئ آن موبایل ډیټا اینډ وای فای کله چې دوستانو تاسو په موبایل کې موبایل ډیټا وي یا د هغه رقم ستاسو په موبایل کې وای فای کنیکټ وي هغه اټو پلی وي. د هغه رقم که چیرې دوستانو تاسو اونلی وای فای ور وښایاست بیا به هغه خالي په وای فای پلی کېږي او که دوستانو تاسو نیور اټو پلی باندې کلیک وکړئ دوستانو بیا به دغه ویډیوګانې خپله نه پلی کېږي. که تاسو کلیک په وکړئ هغه به پلی کېږي او ستاسو کلیک نه په وکړئ هغه به بیا نه پلی کېږي. نو دوستانو دغه درې څلور سیټینګ دي باید ټول په خپل فیسبوک اکاونټ کې خامخا وکړي. ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کوم ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.